چاړې خبرې کوه هغه میړه دې ویلی چې خبرې کوه ځان چاړې مه جوړوه ملګرو که دا وخت تاسو وګورئ که نه نو ټوله سوشل میډیا هغه د ملاکنډ یونیورسټي کې چې کومه واقعه مخې ته راغله ده د هغې نه ډکه ده. یعنې که تاسو د یونیورسټي اف ملاکنډ کومه کیس وګورئ هغه کم پروفیسر چې دی په هغه کې انوال دی او اوس کم د یو نوي خبر مطابق چې د ده په موبایل کې د 4,000 نه چې کم دی زیاتې غلطې ویډیو هغه هم برآمد شوي دي او دغه کم 4,000 ویډیو چې وینو دا هم د یونیورسټۍ کمې جینکۍ څه چې وینو د هغو ویډیو وی ورسره وي. نو ډېره زیاته کم افسوسناک او شرمناکه قسمه کم خبره چې د هغه مخې ته راغله چې آیا یو یونیورسټي چې خلک پکې تعلیم حاصلوي خلک پکې صحیح لار زده کوي هلته چې کم دی داسې قسمه د یو څو مارکس نمبرو دپاره چې کم دی د خلکو کم عزتونه چې دي هغه نیلام کېږي. نو ټول خلک چې کم دی په ډېر زیات خفه دی او ټول خلک ډېر افسوس کوي چې آیا دا څه روان دي زموږ په دې پښتنو کې او کم حد له چې کم دی هغه شرم هغه ورسېدو. بس الله دې خیر کړي او الله تعالی دې په موږ رحم وکړي ځکه د پښتنو د پاکستان دا کمالات چې دي هغه ډېر ګډوډ روان دي. نو دغه لنډه شان ویډیو تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله بل ویډیو کې ملایو. الله حافظ.